سمنکر د خپل تخلیقا سمنکر د خپل ربا سمنکر د خپل دینا سمنکر د خپل مذهبا سمنکر د خپل مورا سمنکر د خپل نسبا پیجندې سړی په کام شي او پیجندې شي کام په جبا ګرانو کشرانو مشرانو د ټولو نه اول خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې زما د مورنۍ ژبې ورځ په دومره مینه او دومره اعلی طریقې سره تاسو نمانځئ واقعي چې پښتو د ډېرو زمانو نه اګنور شوې ده او هغه قیمت ورته نه دی ورکړی شوی کوم چې خلک خپلو مورنو ژبو ته ورکوي ما ستاسو د کوارډینیټر ته یو تفصیلي نوٹ را لېږلی دی هغه به تاسو سره شیر کړي چې هغه د کبل مسیح نه تر اوسه پورې د پښتو تاریخ دی چې پښتو ژبه په کومو حالاتو کې راشروع شوه او د کومو سختو نه راتېره شوه زه درته په دې یو دوه درې خبرې کوم او زما فیلډ چې دی نو ما سره بنیادي ډیګري په فزیکس کې ده او پی ایچ ډي مې په انجینیرینګ میټیریلز کې ده نو په هغې به درته یو دوه درې خبرې کوم او بیا به درته په آخر کې یو نظم هم وایم چې زموږ په معاشره کې کومه خلا ده پښتون چې دی لومبی ذکر چې راځي تاسو ټول د ساینس طالب علمان یې تاسو له چې څوک راغلي دي نو تاسو پسې ووټ له راغلي دي او په سټیج یې درته ویلي دي چې ستاسو نه بل څوک نران نشته ستاسو نه بل څوک تکړه نشته ستاسو نه بل څوک زورور نشته او ووټ به ماله راکوئ تاریخ دې ته نه وایي تاریخ د سټیج تقریر نه د تاریخ دپاره خپلې پیمانې دي پښتون چې څومره تکړه دی نو دومره بېخونده هم دی صرف هغه پازیټیو خبرې مه اخلئ هغه منفي خبرې هم اخلئ که موږ تکړه وی نو موږ به یو ترقي یافته قوم او موږ ترقي یافته قوم نه شو نو هغه کمزورو ته هم موږ له کتل پکار دي چې موږ ولې نه شو رګوید د هندوانو کتاب دی او لومبۍ حواله موږ ته د رګوید نه میلاویږي چې د داریوس باچا خلاف کم جنګ کېدو او لسو قبیلو کړو په هغې کې یو قبیله چې ده هغه فقط وه فقط PAKHAT او د ماهرینو دا خیال دی چې دا پخت دی او د دې باره کې ویلی شي چې دوی د جنګ میدان ته وتلو نو په ګډېدو وتلل او سترګې به یې تورې کړې وې نو دا لیونتوب اوس هم په موږ کې شته نو خلک وایي کېدی شي دا هم دا پښتانه وو او رګوید چې دی نو دا د 1000 او د 1500 کبل مسیح منځ کې لیکلی شوی دی د هغې نه پس پښتو چا نه ده لیدلې په هندوستان باندې په سوونه کاله باندې غزنوي لودي غلجي او دا قسمه سلطنتونه پاتې شوي دي خو د پښتو لپاره چا کار نه دی کړی د پیرنګي په زمانه کې اولفګیرو او دغې خلکو د پښتو تاریخ هم لیکلی دی د پښتو ګرامر هم لیکلی دي د پښتو ډکشنرۍ هم لیکلی دي لومړي ځل باندې پښتو په 1936 کې ظاهرشاه د افغانستان باچا چې دی هغه قومي ژبه ګرځولې ده په لومړي ځل باندې په 1936 کې 1936 کې دا د افغانستان قومي ژبه ګرځولې شوې ده بیا د هغې نه پس غازي امان الله خان دا دفتري ژبه کړې ده د افغانستان obviously افغانانو کې ډېر خلک چې دی نو هغه دري وایي ازبک او تاجک پکې هم شته نور خلک پکې هم شته نو هغه ژبې ورسره متوازي ساتلي دي زمونږ په وطن کې لومړی ادبي ټولنه چې ده دا پیر عبدالستار شاه جوړه کړې ده پښتو ادبي ټولنه پېښور د دې نه مخکې کابل ادبي ټولنه وه او دا چې جوړه شوه نو دې
د حمزه بابا غوندې د کلندر مومن غوندې تکړه تکړه شاعران پیدا کړو. په پښتو کې یو خصوصیت دی دا چې کله چیلنج شوې ده نو دې ترقي کړې ده. نو موږ وایو کېدای شي دا پښتانه هم دغسې چې کله چیلنج شي او دې غیرت وکړي او د ترقۍ لپاره کار وکړي. کله چې پیرنګي د هغې نه مخکې مغول پښتو چیلنج کوله او پښتو ته د دوزخ ژبه وي نو هغه زمانه کې پیر روخان، مرزا خان انصاري او دغه خلک را پیدا شو او د اسلام تبلیغ په پښتو کې شروع کړو. نو چې د هغې اپوننټس وو نو هغې خپل تبلیغ په پښتو کې شروع کړو. نو دې سره پښتو په مخکې لاړه. بیا وروستو دغه زمانه چې وه چې مغولو پښتو ته سپک کتل او سپک به ورته ولي کتل په دې فلسفه ځان پوه کړي. پښتون چې و دا د هندوستان رایل خلک وو. They were ruling the India and when the invaders came the only enemies they could see were Pashtuns of subcontinent. نو دې کله موږ د غرونو خلک کړو، کله د کوه سلیمان خلک کړو، کله راپورې د اسلام کیسې وتړلې. نو we are the residents of this Central Asian belt and we are an independent nation. Genetically, scientifically, historically, looking into the migration routes, we have nothing to do with the Jews. We are by ourselves an independent nation and we should believe in that. او مونږ د غرونو کړي څنګه یو تاسو وسوم د سټل خلک چې دی د غرونو نه څوک راشي نو وایي دا سادهګان دي. نو مونږ نن چې هندوستان ته راغلي دا د غرونو نه راغلي خلک دی، د کوه سلیمان نه راغلي خلک دی. د کوه سلیمان نه راغلي خلک چې د غرونو نه راکوز شي هغې په غواګانو او په میکو ساتلو پوهېږي که نه هغې برصغیر کې ماډرن سټیټ جوړوي. د شیرشاه سوري سټیټ چې دی په برصغیر کې د برصغیر په ټول تاریخ کې که په اسلام کې حضرت عمر فاروق دی نو په برصغیر کې شیرشاه سوري دی. هغه په هغه زمانه کې انډسټریل ریولوشنز راوستي دي. په برصغیر باندې د پښتنو بېتهاجه احسانات دي. بیا د هغې نه پس پښتو خوشحال بابا، رحمان بابا پیدا کړي دي د مغولو په مقابله کې. کله چې د پاکستان په ارلی ډیز کې پښتو ته ښه نشو کتی نو پښتو بابای غزل حمید رمضان خان شینواري پیدا کړی دی. پښتو بابای فلسفه عبدالغنی خان پیدا کړی دی. پښتو بابای نظم اجمل خټک پیدا کړی دی. وایي که ګل نه وي نو په پاڼه خو مو ویل، که وفا نه شوه نو ملک خو د پښتو دی چې د یار نومې څوک اخلي ورپسې ځي. په اجمل کې دا مرض د لیونو دی. دغه شعرونه زموږ پښتو ته په دغه زمانه کې راغلي دي. د هغې نه پس صاحبزاده عبدالقیوم خان دارالعلوم اسلامیه جوړه کړه د خیبر یونین شاته چې دا وړوکی غوندې سکول دی. د دې نه کالجیټ سکول یې جوړ کړو، د هغې نه اسلامیه کالج جوړ شو، د هغې نه بیا پېښور یونیورسټي جوړه شوه او پېښور یونیورسټۍ په 1955 کې پښتو اکیډمي پېښور جوړه کړه. پښتو اکیډمي 1955 کې راغلې ده خو چې کوم کردار ورله د پښتو په ترقۍ کې پکار دی هغه نه کوي. پښتون پاکستان او زموږ دا خطه په ساینس کې کمزورې ده. دا د دې اکیډمو کار دی چې زموږ ساینسونه که هغه میډیکل ساینسز دي، که سوشل ساینسز دي، که بیسک اینڈ اپلایډ ساینسز دي، هغه پښتو ته راواړئ. او مخکې دا ناممکنه ښکارېده خو اوس ډیجیټل ایج دی، آرټیفیشل انټیلیجنس راغلی دی، موږ سره ګوګل ټرانسلیټر دی. نو دا اوس ډېره اسانه ده چې موږ دا خپله ژبه په دغه طریقه باندې مخکې بوځو. شپه ورځ په ځان یو کړې پیرنګي ده، شپه ورځ په ځان یو کړې پیرنګي ده. په جهان کې ځکه غوره انګریزي ده. پښتو نره ژبه ده، تکړه ژبه ده، خوږه ژبه ده. خو که پښتون کمزوري او دې ورله کار ونه کړي نو پښتو د هېڅوک نه ده. انګریزي تکړه په دې ده، 85% نالج ده پکې
انګریزانو انګریزي ژبې ساینسدانان پیدا کړي دي چې کوم ځای کې ایون کارل مارکس ته چې کله جرمن لینډ فرټایل نو هغه برطانیې ته لاړ او د ډاس کیپیټل یې دغه ځای نه خور کړو خپل وطن خپله معاشره داسې جوړه کړئ چې د جهان کریم راځي او ستاسو په خاوره خوشحاله او ستاسو دپاره کار کوي د ملکونه ترقي هغې کوي بله همه خبره دا ده ساینس کې به موږ څنګه مخکې ځو د ساینس دپاره فنډامنټلسز چې دی بیسک ساینسز هم دي موږ نن سبا په اپلایډ ساینسز باندې زور کوو خو که تاسو ګیمر اسپیکټروسکوپي وګورئ دا خو بیسک ساینس دی د کینسر ټریټمنټ درله کوي د سیل ډیویژن او ډسټرکشن درله کوي که تاسو ایکس رے وګورئ نو دا بیسک ساینس دی د ډایګنوزس یوه لیبارټري چې ده هغه ایکس رے نه بغیر نه کیږي نو بیسک ساینسز هم امپورټنټ دي اپلایډ ساینسز هم امپورټنټ دي خو د ساینس د ترقۍ لپاره ستا معاشره کې ساینسي کلچر پکار دی او ساینسي کلچر څه ته وایي دا موږ نه پېژنو موږ چې کله زمیندار وو نو موږ خودکفیل وو او ریزن یې څه وو زموږ مور به د زمیندارۍ کار کوو زموږ خور به د زمیندارۍ کار کوو زما مشینري چې ده هغه زما په کوڅه کې ترکاڼ او لوار جوړوله زه 100% خودکفیل وم که یو پښتون به په حجره کې ناست و ګپونه به یې لګول نو په لاسو کې به ورسره کړي اوسه به یې د زمیندارۍ لپاره جوړول ستا فل انرژي زمیندارۍ ته کنسنټریټډ وه کنورجډ وه نو ته په هغې کې خودکفیله وې چاته محتاجه نه وې که تاسو په ساینس کې هم ترقي غواړئ نو دا کلچر به خپلوئ تر څو چې دا کلچر نه دی راغلی په دې سلسله کې ریسنټلی یو آرټیکل ما کوتو نو هغې وایي کم از کم په خپل کالج کې په خپل سکول کې یوه کمره جوړه کړئ او هغې کې کرسۍ واچوئ دری پکې واچوئ او تکیې او بالښتونه پکې کښېږدئ او دې ماشوم ته ووایه چې که په ملاستې کتاب وایې که په ولاړې باندې وایې که هرنګه وایې خو د کتاب کلچر په ماشومانو کې واچوئ برطانیان چې دي هغې ماشوم باندې په زوره سبق نه وایي هغې د ماشوم مور ته وایي چې موږ په دروازه کې د کتابونو ریک لګولی دی ته به دې بچي له کتاب نه رالې دا بچی چې په دې لار تېرېږي او دې ریک کې دته اټریکټیو بک ښکاره شي نو دې به درته وایي چې دا کتاب ماله راکړه وایي ته به ورته د لایبررۍ اټیکیټس وښیې چې د لایبررۍ نه د کتاب اخیستو څه طریقه ده بیا به ورته وایي چې زه یې در سره وړم خو د دې کتاب حفاظت به کوې بیا ورته وویل زه یې درله الم خو دا کتاب به ته ګورې او په دومره ورځې کې به یې خلاصوې نو وی ماشوم اټومیټیکلی تا کتاب ته تاسو که اوس وګورئ په امریکا کې وګورئ فرانس کې وګورئ په برټن کې وګورئ نو یو الکوهولیک هم چې د پول د لاندې ناست دی نو هغه کتاب وایي د کتاب کلچر په ماشومانو کې واچوئ او دقه به زموږ د ترقۍ لارې اخر کې دا یو نظم درته وایم او یو خبره درته کوم خبره دا ده چې دا سبق مونږ وایو دا ساینسونه مونږ وایو دا هر څه مونږ کوو دا مونږ د ښکلي ژوند لپاره کوو خو تاسو خبر یې ښکلی ژوند نه په پیسو کې دی نه په ترقي یافته وطنونو کې دی نه په نورو کیسو کې دی ښکلي ژوند چې دی دا په ګډ ریلیشنشپ کې دی ګډ ریلیشنشپ یو بل سره وساتئ که هغه د مور او د لور دی که هغه د پلار او د زوی دی او هغه د سټوډنټانو خپلو کې دی او که د استاد او د شاګرد دی دا پیریډز ما وکتلو زه په خپله ټیچر پاتې یم نو بعضې شاګردانو دا خیالي چې موږ دا پیریډز وکړو نو د استادان به خفه شي خانې د استاد زړه ستاسو نه لس منه غټي تاسو چې سم وایئ موږ ته خوشحالېږو کوشش کوئ چې ریئلسټک یې لکه د استاد نه یو منفي فیچر مه جوړوئ دقسې استاد له هم پکار دي چې شاګرد له هغه ټولې موقعې ورکړي چې هغه د خپل بچي دپاره غواړي نو په دې به زموږ نظام تعلیم او نوره ترقي او
ښکلی ژوند جوړیږي.